موږ د کابل په کان کې یو او دلته د امارت اسلامي نظامي اطاعت کمانډوي ځواک موجود دی. موږ کوشش کوو چې کمانډوي ځواک هم وښیو او د دغو حالات واقعیت هم تاسو ته راوښیو. دوی څه په خبرو او د چپاولګرو مخه یې نه نیوله که څه وجه وه؟ دوی اصلا خپله د ملت او دوی د خپل هېواد لپاره راغلي وو. الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین د امنیت څخه خلکو ته راوړي، دا د ثواب لپاره کوي. ولس ته څه او خپل نظام ته ژمن ځواک، هغه ځواک چې د هېواد د ازادۍ او د استقلال لپاره یې تر ډېره مبارزه وکړه. تقریبا 2 لسیزې همدغه ځواک د بهرنیو ځواکونو د هغوی د داخلي ملاتړو په خلاف باندې خونړۍ جګړه وکړه او بالاخره یوې نتیجې ته رسېدلی دی. هغه ځواک موږ په دې لاره راتلو ماشاءالله ډېر ښه متعهد ځواک وه چې په کوم ځای کې به هم ملګري درېدل، کوم ځای کې به هم چې مشران ملګري درېدل، دوی به مخکې تر مخکې امنیت نیوه، مخکې تر مخکې به یې لاره خلاصوله او تر ډېره ملت سره په اسانه او په سهولتمنده لهجه باندې غږېدل. نو الله تعالی دې وکړي چې افغانان همیش دپاره د یو دغسې صلح نه برخمن واوسېږي لکه پنهان چې په دې کابل ښار کې خپره ده. هېڅوک د دغه احساس نه کوي او ټول په دې باندې الله اکبر زنده باد الله اکبر. و لایف روان ده ماشاءالله. زمونږ پیاوړی او غښتلی ځواک تاسې وینئ. همدغه ملنګانو چې د نړۍ سوپر طاقت یې صفر کړ، الحمدلله د الله جل جلاله په نصرت سره خاص د دې ولس د امنیت د ساتلو په خاطر باندې راوتلي دي. د شپې ګزمې کوي، ښه په ایماندارۍ په اخلاص کوي، خپل منځونو ته خپل عبادت ته هم ټیم ورکوي، د ولس خدمت ته هم. دا الحمدلله د موږ دپاره د ویاړ خبره د امارت داسې ځواک نه دی روزلی چې هغه به زموږ د تندي داغ شي، موږ ته به پیغور شي. داسې ځواک یې روزلی انشاءالله د کابل خلکو ته اطمینان ورکوو چې دا سړکونه به زموږ په وینو لمدېږي، بیا به دلته دښمن راځي چې زموږ په وجود کې ساوي تاسو بېغمه ویده شئ. 20 کاله مو تکلیف تېر کړی، اشغالګرو د هغوی مزدورانو، نوکرانو، جاسوسانو په قسمه قسم نومونه ځورولې. د دې وروسته چاته اجازه نه ورکوو چې چاته سترګې خالي برګې کړي. زموږ د کابل ولس باندې که چا سترګې وویستلې، سترګې پې باندې باسو. عفه شوې ده، مخکې شوې. له دې وروسته که څوک جرم کوي سزا به یې ویني انشاءالله العزیز. نعره تکبیر د افغانستان اسلامي امارت. پخواني کمانډویان هغه په غربي فکر او په دیموکراسي روزل شوي وو او د موږ کمانډویان په اسلامي فکر او انقلابي فکر روزل شوي. الحمدلله جزاکم الله خیر. نور مو په الله سپارم، الله مو مل او ملګری. السلام علیکم.